دا چې وایي ای آی به ستاسې کار واخلي، تاسې به بېکاره کړي، ستاسې دنده به واخلي. د دې مقصد دا دی. تاسې اوس راسره دغه تمنیلونه وګورئ، دغه عکسونه تاسې وګورئ. دغه عکسونه چې کوم تاسې ولیدل، دغه ټول د ای آی په ذریعه جوړ شوي وو. مطلب دا اصل کې د یو ګرافیک ډیزاینر کار دی. پخوا به ګرافیک ډیزاینرانو دغه ډول تمنیلونه، دغه ډول عکسونه جوړول تر څو هغه کسان چې کنټینټ کریټران دي یا کنټینټ محتوا جوړوي د یوټیوب لپاره، د فیسبوک لپاره، ټیک ټاک لپاره، هغوی یو جذابه تمنین ولري د خپل ویډیو لپاره، او دې باندې به دوی مصرف کولو تر څو ګرافیک ډیزاینر ورته یو عکس ایډیټ کړي. خو اوس دې ته ضرورت نشته. یو چا چې ای آی زده وي، د ای آی ټول یې زده وي، هغه کولی شي په خپله د ځان لپاره د ګرافیک ډیزاینر کار هم وکړي، د ویډیو ایډیټر کار هم وکړي، همداسې د لیکونکي، د سکرپټ لیکونکي، د سکرپټر کار هم وکړي. راځو په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسې دا زده کوو چې څه ډول کولی شو د ای آی په مرسته په وړیا ډول سره د ګرافیک ډیزاین په زړه پورې عکسونه یا هم تمنیلونه جوړ کړو. موږ په دې ویډیو کې د ویډیو لپاره یو تمنیل جوړوو. عملي شکل سره به ګورو چې څه ډول کومو طریقو په استفاده کولی شو چې یو های کوالټي په لوړ کیفیت سره یو پوسټر یا هم یو ډیزاین، یو تمنیل د خپل ویډیو لپاره جوړ کړو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ. ښه، لومړی دلته موږ راځو پرپلیکسیټي. د پرپلیکسیټي دا یو ای آی ده چې موږ کولی شو په دې باندې هم عکس جوړ کړو، هم په دې باندې کولی شو پرمپټ جوړ کړو. زه راځم دلته په پرپلیکسیټي کې د دې په وسیله یو پرمپټ جوړوم د بل ای آی ټول لپاره، تر څو په هغې باندې د ویډیو لپاره تمنیل جوړ کړم. دلته زه د مثال په طور یو عکس راخلم، دوه عکسونه راخلم، ورته وایم چې په دې ډول سره زه ډیزاین یا تمنیل غواړم. خو ضرورت نشته چې تاسې دغه عکسونه هم ورکړئ. تاسې یوازې مهمه لیکنه ده چې څه ډول ای آی ته یا پرپلیکسیټي یا هم بل ای آی ټول ته ووایي چې ته ماته یو قوي پرمپټ جوړ کړه. زه ورته لیکم چې مثلا دغه لیکنه ورته کومه. تاسې کولی شئ دغه لیکنه په همدې شکل چې ما کړې ده دغه در سره سکرین شاټ کړئ، ویډیو درته سیو کړئ تر څو دغه تاسې وروسته ولیکئ. نو دغه هغه ګایډز دي، هغه لارښوونې دي چې دې مطابق مونږ کولی شو د یو ای آی ټول نه یو پرمپټ وغواړو، ځکه پرمپټ ډېر مهم دی. که چیرې یو ای آی تا لپاره بهترینه ریزلټ وړاندې کوي، بهترین ډیزاین کوي، بهترینه ویډیو جنریټ کوي، نو هغې لپاره پرمپټ چې دغه ډېر زیات. که چیرې ستا پرمپټ قوي نه وي، ستا عکس او ستا ایډیټ به ډېر کمزوری وي. نو دلته موږ د دې ای آی ټول نه د پرمپټ غوښتنه کوو چې مثلا ماته داسې یو پرمپټ آماده کړه چې دغه اړخونه او دغه برخې ولري، تر څو زه د دې په وسیله یو داسې ډیزاین ځان لپاره ولرم. دلته موږ دغه مکمل پرمپټ ورته لیکو. دلته موږ خپل د پرمپټ ټول اړخونه ورته تشریح کړل چې دا ډول پرمپټ زه غواړم تر څو دا ډول ډیزاین ماته ترسره شي. نو البته زما هغه تمنیل ټول اړخونه یا ځینې اړخونه ورته تشریح کړل، نور پاتې کومې نیمګړتیاوې چې وي یا کوم اړخونو ته یو برخو ته ضرورت وي هغه به درته دغه ای آی ټول پوره کوي تر څو زه یو قوي پرمپټ ولرم. او که چیرې موږ بهترینه پرمپټ ولرو، قوي پرمپټ ولرو، بیا به زموږ نتیجه ریزلټ ډیزاین تر ټولو بهترینه وي. دلته به راشو، دغه به واستو سینډ به یې کړو، هغې نه وروسته موږ ته ریزلټ راکړي. دلته موږ ته پرمپټ جنریټ شو. نو دغه پرمپټ به موږ چې کړو دې ځای نه مکمل پرمپټ به تاسې چې وکړئ دې ځای نه به یې کاپي کړئ راوبیخلئ. دلته موږ ته هررخیز پرمپټ آماده کوي. را به شو، دلته پرمپټ به مکمل موږ کاپي کړو، سلیکټ آل. د کاپي کول څخه وروسته به موږ راشو خپل چیټ جی پي ټي ته یا هم جیمینای که تاسو استعمالوئ، خو چیټ جی پي ټي ډېر ښه ډیزاین کوي نسبتا. راځو دلته به دغه پرمپټ لومړی به موږ تاسې یو عکس راواخلو، یعنې هغه عکس چې موږ غواړو په تمنیل کې اضافه کړو. نو تاسې کولی شئ خپل تصویر ورته اضافه کړئ، د بل چا تصویر نو هغه تصویر چې تاسو غواړئ په دې کې استفاده کړئ هغه ورته د دې ځای نه اډ کولی شئ. راځم دلته خپل یو عکس راخلم. دلته موږ خپل عکس راخلو. ما ورسره د یو بل تمنیل عکس هم راخیستی. تاسو ضرورت نه لرئ چې دا عکس راواخلئ، خو ما د دې په خاطر راخیستی تر څو ریزلټ یا نتیجه لا ښه وي. خو تاسې که روا هم نه خلئ بیا هم ضرورت نشته، یوازې پرمپټ مهم دی او ستاسې خپل اصلي عکس مهم دی. نو بل تمنیل ته ضرورت هم نشته. زه یې هسې پکې اضافه کوم، نو یعنې په دواړو صورتونو کې تاسو ته ښه نتیجه درکوي. ښه، د اضافي لیکنه به ترې پاکه کړو. دلته کله چې پرمپټ منظم شي هغې نه وروسته به دا ورته سینډ کړو.
نو موږ به انتظار وباسو تر څو چټ جی پی ټي زموږ څه ډیزاین آماده کړي. موږ کولی شو په همدې عین حال کې جیمینای ته هم همدا پرمپټ واستو او عکس ورته واستو تر څو موږ ته ریزلټ راکړي چې کوم ډیزاین تاسو خوښ شو هغه درته انتخاب کړئ. نو که چیرې موږ وګورو دا زموږ تاسې تمنیل دی. نو دا ډول هر څومره چې تاسو یو هررخیز او قوي پرمپټ ورکړئ تاسو به تر ټولو بهترین نتیجه او ډیزاین ترلاسه کړئ. نو که داسې نور ویډیوګان نه لیوالتیا لرئ موږ درسره فالو کړئ، زموږ ملاتړ لپاره ویډیو شیر کړئ او که چیرې غواړئ چې د پرمپټ لیکنې په باره کې یو ځانګړې ویډیو درته جوړ کړو چې سړی ښه پرمپټ لیکلی شو نو کمنټونه وکړئ. مننه، ښه وخت.